السلام علیکم. د افغان تعلیمي اکاډمۍ ګرانو زده کوونکو هیله ده چې ټول به جوړ او روغ یاست او خدای دې وکړي چې تېر درسونه مو زده کړي وي. ګرانو زده کوونکو، نن ډېر په زړه پورې درس دی. د منځنۍ دورې وروستی درس دی چې دا لړۍ پای ته رسیږي، بلکې د منځنۍ دورې دپاره یو بله لړۍ شروع کیږي. خو دا چې وروستی درس دی او د اتم درس د دې منځنۍ دورې دپاره ډېر مهم دی. نن مو دوه موضوعات راوړي دي، یعنی درس به یو وي خو موضوعات به پکښې دوه وي، ځکه ډېر نږدې ربط سره لري او ډېر مهم دي. ګرانو زده کوونکو، موږ نن حرف ندا تاسو حتما اورېدل دی، یا د غږ تورې چې موږ تاسې د کلام په اجزاو کې اتم درس دی او دا ډېر مهم دی. حتما به په جملو کې دغه د غږ تورې تاسې لیدلي وي او موږ تاسې کله کله ډېر وایو په خبرو کې، وایي چې اوه، اه، اخ. دا هغه د غږ توري دي چې اوس نو پر دې باندې بحث کوو چې دا څه شي دي او په کومو ځایو کې کاریږي. ګرانو زده کوونکو، د غږیز توري یا حرف ندا چې ورته وایي، ندا فارسي کې خپله غږ ته وایي، حرف هغه توري ته وایي. حرف ندا یا غږیز توري هغه کلمې دي چې د شخص یا د انسان د احساساتو، د عاطفې یا د یو چا د متوجه کولو دپاره کاریږي، د یو چا د پام راړولو دپاره کاریږي. موږ تاسې خو ډېر په جملو کې ویلي دي یا خپله دا کاروو چې اه یا اخ، یا مثلا وایي چې ای، یا کله کله وایي چې اری. دا خپله د غږ توري دي چې موږ د یو چا توجه را اړوو. اوس نو ګرانو زده کوونکو، دا پر څو برخو ویشل سوي دي. د غږ کولو توري هغه دي چې موږ یو څوک متوجه کوو یا غږ ورته کوو. لکه ای چې وایو، مثلا وایي چې ای، یو چا ته د یو چا توجه را اړوو، پام یې را اړوو. یا مثلا وایي وا، د یو چا د دې دپاره چې موږ یو شی، یو کلمه اورېدلي، د هغه د توجه دپاره کاریږي. یا مثلا وایي چې ګورئ، د یو چا د غږ دپاره چې موږ غږ کوو، د یو چا پام را اړوو، ګورئ. یا مثلا وایي چې پام کوئ. یا مثلا وایي چې اورئ. یا کله کله په ټلیفون کې څوک وایي بلې. دا خپله د غږ توري دي چې کاریږي. ګرانو زده کوونکو، دوهم به هغه برخه ده چې د خوښۍ ښودلو توري راځي. یعنې موږ انسان، ما مخکې ویل چې دغه تعریف کې د احساساتو، د عاطفې. اوس نو دا هغه برخه ده چې د یو چا د خوښۍ د ښودلو دپاره، یا د ځان د خوښۍ ښودلو دپاره، یا هغه حالت د معلومولو دپاره چې د خوښۍ حالت څه رقم معلومیږي، دا هم ځان ته کلمې یا هغه توري لري. لکه وایي چې واه واه. تاسې به حتما اورېدلي چې کله په مشاعرو کې څوک وایي یو بیت یې ډېر خوښ شي، نو وایي چې واه واه. یا یو منظره وویني، یو رسامي وویني او د دې دپاره وایي چې واه، دا څونه ښایسته ده. نو دا د خوښۍ د احساسات دي. یا مثلا وایي چې یعنې د یو شي دپاره چې دا خپله دا په لوی کندهار کې کاریږي، دا کلمه اری یا یعنې دا د خوښۍ ښودلو دپاره چې دا کار څونه جالبه دی. یا مثلا وایي اها، یا ډېر ښه وایي. یا مثلا ډېر عالي وایي، یا څومره ښه وایي. یو څوک په لوبه کې یو ډېر ښه ګول وایي، یو څوک ښه چکا وایي، اوهو څونه ښه. یعنې دغه د خوشحالۍ د احساساتو د څرګندولو دپاره دغه توري کاریږي. ګرانو زده کوونکو، دریم دا دوهم شماره سوله، او دریم شماره د غم و افسوس توري هم سته چې موږ تاسې په جملو کې دا کاروو، په خبرو کې خو ډېر کاریږي چې وایي اوف، دا څنګه بد خبر دی. یا مثلا وایي چې وای وای، دا کشکې نه وای پیښه سوې. مثلا په کونړ کې داسې زلزله وسوله، دا کشکې نه وای پیښه سوې، اوف څونه بده پیښه وه. یا مثلا وایي چې دا څه وسول، یا دا مې څه واورېدل. یا مثلا دا ته څه وایې، نه دا زه باید دا څه وانه اورم. هدف دلته دا دی ګرانو زده کوونکو چې د افسوس کلمې، یعنې هغه کلمې چې د افسوس او د غم د دې دپاره جلا کلمې دي، چې دغه یو څو مثالونه موږ تاسو سره راوړل. بل ګرانو زده کوونکو، د درد او تکلیف دپاره بیا جلا کلمې دي. یو د غم او د افسوس دي، یو د درد چې یو څوک درد لري هغه حسوي. یا مثلا د بل درد یا خپل درد چې وایي چې اخ، مثلا یو څوک خوښ سي وایي چې اخ وایي. یا مثلا اف خدایه، دا یو څوک ډېر په عذاب وي. دغه به د درد او د تکلیف توري دي. پنځم ګرانو زده کوونکو، دا څلورمه شماره سول د درد، او پنځمه شماره باندې د حیرانتیا او د تعجب توري دي. دا به کله کله چې یو شخص ډېر حیرانه سي یا ډېر په تعجب کې سي، نو هغه کلمې وایي چې مثلا اوهو، یا واه، یا اها. دا کلمې چې مثلا موږ تاسو جالب وایي چې جالبه ده، یا عجبه ده، یا عجبه پیښه وسول. یعنې د تعجب هغه حالت دی چې موږ چیش کوو، دغه حالت بیانوو.
دا نو هغه توري دي ګرانو زده کوونکو چې د انسان یا د شخص د احساساتو د عاطفې یا د یو چا د پام د رااړولو دپاره کاریږي. هیله ده چې تاسې هم په جملو کې کله کله کار کوي. د دې ګټه چې شته ګرانو زده کوونکو، ګټه یې دا ده چې زموږ په جملاتو کې یو ډول ښکلا پیدا کیږي او په خبرو کې مو یو انداز بدلیږي چې کله وایو، چې موږ کله خبرې کوو کله وینا کوو، که موږ دغه د غږ د احساساتو د عاطفې یا د یو چا د پام د راړولو دپاره کار کو، نو بیا زموږ دغه خبرې هم خوندورې کیږي او کله چې په جمله کې کار کو جملې مو ښایسته کیږي. ګرانو زده کوونکو، دا د درس برخه وه، د کلام د اجزاو یا د کلام د تورو برخه وه چې پای ته ورسېدل، اتم درس و. په همدغه درس پورې یو بل درس لرو چې ډېر جالب دی او دې دپاره چې موږ تاسې د جملې برخې ولې، یعنې د کلام برخې وې، د کلمو برخې وې، نو خپله لیکنښي هم په جمله کې راځي، ځکه چې دا هغه برخه ده چې کله موږ کاروو حتمن یې وینو. نو د جملې کې چې کله دغه نوي لیکنښي، اوس نو لیکنښي څه شي دي؟ دا هغه وړې یا کوچنۍ نښې دي چې کله د جملو ترمنځ، یعنی جمله به وي یا د کلمو یا د عباراتو ترمنځ د وقفې، چې کله وقفه ورکوي سړی، یعنی کله چې موږ جمله وایو، عبارت وایو، د بل عبارت سره دغه وقفه ورکول. او یا هم مثلا د پوښتنې چې کله مثلا موږ تاسې خو هلته ویل احساسات و عاطفه، اوس نو کله کله به یو پوښتنه کیږي چې موږ خلکو ته دا وښیو چې دا پوښتنه ده که نه ده، که دا څه شي ده، جمله ده، آیا دا جمله مثبته ده که سوالیه ده، او یا هم که ندایه ده، غږ په پښې کې دی. نو د دې ښودلو دپاره چې احساس او خپله د دې جملې وضاحت لپاره کاریږي، دا یو ډول څه شي دي، علامې دي یا په اصطلاح نقطې دي. اوس نو وایو ګرانو زده کوونکو، ټکی وایو. لومړی موږ تاسې ټکی چې کاروو او کله چې په جمله کې ټکی کار نسی، نو هغه جمله څه شي ده، خلک نه ورباندې پوهېږي یا یو ډول دغه زموږ جملې څه شي دي، بدرنګه معلومیږي. مثلا وایي د ټکي دپاره ټکی هغه ځای کاریږي چې همیشه څه شي دی، د جملې په پای کې کاریږي. یعنې که دا ور نه کړو نو موږ لوستونکی په دې نه پوهېږي چې دغه جمله څه شي ده، پای ته رسېدلې ده که نه ده. تاسې وګورئ دلته مثلا احمد ښوونځي ته ولاړی، دا جمله نوره پای ته ورسېدل ځکه ټکی ورکړی دی. ټکی بس دونې پوه اوسئ تاسې چې ټکی د جملې په پای کې راځي. بل ګرانو زده کوونکو، سوالیه ده. د سوالیې علامه دغه ده، تاسې وګورئ دا د سوالیې علامه ده، لاندې ټکی لري. دا همیشه چې دغه د سوالیې د نوم څخه معلومیږي چې پوښتنه، یعنی سوالیه، یعنی سوال کول، پوښتنه کول. آیا پلوشه درس وایي؟ دا یو پوښتنه سوله. نو کله چې دغه جملې په پای کې دغه سوالیه راسي، نو موږ پوهېږو چې دا سوالیه ده او یو چا پوښتنه کړې ده، باید دومه جمله د دې جواب هم وي. یعنی موږ کله چې جمله لیکو، که سوالیه وي باید سوالیه ورکو او که ټکی وي باید ټکی ورکو. دریم ګرانو زده کوونکو، ندایه. ندایه چې ما مخکې درته وویل دغه د ندا یعنې خپله د غږیزه علامه ده. اوس وګورئ چې کله کاریږي چې د یو چا توجه را اړوي، یو چا ته غږ کوي. مثلا تاسې وایاست چې تاسو ته وایم، یا مثلا راځئ، دا خپله چیش سو، غږ سو، دا نه سوالیه سوله او نه مثبته جمله سوله. نو د دې دپاره مثلا یو مثال ما راوړی، تاسو ته وایم زما خبرو ته غوږ سئ، زما خبرو ته غوږ سئ. یو چا ته تاسې حتمن مثلا تاسې راته ناست یاست، زه تاسې ته وایم، زه تاسو ته وایم زما خبرو ته غوږ سئ. دلته خو سوالیه نه ده، نو دلته چی سوله، غږ دی، ندایه ده. تاسې باید ستاسې توجه باید زه راواړوم، نو په پای کې زه چی کار کم، دا ندایې علامه کار کم. بل ګرانو زده کوونکو، کامه ده. کامه دغه رقم یو کوچنی لکه پیش چې چپه کې وګورئ، یا لکه وو چې کوچنی کې هغه هم چپه کې، دا دواړه علامې په نظر کې ونیسئ. دې ته کامه وایي. دا د څه دپاره کاریږي ګرانو زده کوونکو؟ دا دې دپاره کاریږي چې موږ کلمې یا عبارتونه سره څه شي کو، بیل کو، او یا یې هم مثلا په منځ کې وقفه راولو. مثال وګورئ، قلم کامه، کتاب کامه، بسته او کتابچې مې راوړې. زه دلته وګوره، که زه چیرې دغه کامې ورنه کړم نو جمله داسې بدرنګه کېږي او دا شان ګډوډ سره راځي. مثال بیا به نو سړی نه ورباندې پوهېږي. په خبرو کې خو موږ دا نسو کارولی، خو په لیکل ډول ځکه لیک نشي ورته وایي چې په لیک کاریږي، د لیک نشي دي. نو په دې معنی چې قلم کامه، کتاب کامه، بسته او کتابچې مې راوړې، نو دا
په ویلو کې خو کامه نه ویل کېږي. نو ګرانو زده کوونکو تاسې په لیکنه د لیکنې په بڼه کې به تاسو حتمن کامې کاروئ، ټکي به کاروئ، سوالیه به کاروئ، ندایه به کاروئ. نو ګرانو زده کوونکو موږ ټکی، سوالیه، ندایه او کامه وویل. اوس راځو دوه ټکي وایي. دوه ټکي څه معنا لري؟ دوه ټکي سر پر سر. ګرانو زده کوونکو دا دوه ټکي چې سر پر سر راځي په دې معنا چې یو موضوع تشریح کوي، یو موضوع پاته ده. فرض کړه که زه ولیکم کلمه، دلته کلمه دوه ټکي ورکم په دې معنا چې دا کلمه په خپله لاندې تشریح کیږي. تاسې اوس وګورئ یو مثال یې، درې رنګونه ډېر ښکلي دي. دلته دوه ټکي راغلي، تاسې وګورئ. نو دلته یو موضوع شته چې باید تشریح سي. درې رنګونه ډېر ښکلي دي، لکه تور، سور او زرغون. مثال دا زما رنګونه خوښیږي. اوس وګورئ درې رنګونه، دلته دغه درې تشریح کیږي. دغه نقطه چې راغلي د دوه ټکي سر پر سر معنا دا چې یو موضوع پاته ده چې هغه تشریح کیږي. یعنې معنا درې رنګونه ډېر ښکلي دي، دغه رنګونه بیانوي. دا د دوه ټکي چې سر پر سر راغلي په هر ځای کې په یو عبارت کې او یا هم په تعریف کې، کله چې یو څوک یو موضوع تعریف لیکي بیا دوه ټکي سر پر سر وي. معنا دا چې د دې تعریف بیان لاندې شوی دی. بل ځای چې موږ تاسې ویرګول ورته وایو، دا نیمه کامه. تاسې وګورئ کامه ده خو ټکی هم لري. یعنی ما مخکې درته ویل چې مثال لکه پیش چې چپاکې، لکه وو چې چپاکې کوشنی، یعنی دلته هغه دې ته ویرګول وایي. د ویرګول دپاره چې موږ تاسې کله همیشه یوه اوږده جمله یا معترضه جمله، یعنی یوه جمله کې بله جمله شروع شوي، د هغې جملې د څه دپاره؟ د پیوند دپاره کاریږي. دا یو مثال. بل مثال یې دا دی چې زه مثال یو جمله وایم او د هغې جملې پاته برخه چې پر څو برخو ویشل شوې ده، دغه هم ویرګول کاریږي. موږ مثلا وایي چې کله کله د خو پر ځای هم کاریږي، یا د نو پر ځای چې موږ وایو نو څه شي دی. چې کله وایي نو څه شي دی، معنا یو موضوع لا پاته ده چې هغه باید د بلې جملې نیمه برخه پاته ده چې هغه ډېره مهمه ده. مثال موږ راوړی دی، زه مطالعه کوم خو، دلته وګوره یعنی د خو مخکې کاریږي. دا د خو مخکې چې زه مطالعه کوم، دلته خو نیمه جمله پاته ده. خو ته همیشه لوبې کوې، یعنی دلته زه مطالعه کوم نو څه شي دی، خو ته همیشه لوبې کوې. د دې نیمه جمله دلته پاته وه، دا خو. نو د ویرګول په دې معنا چې د دې جملو د دوو جملو ترمنځ هم پیوند ورکوي او هم یو موضوع چې پاته ده هغه حتمي ده چې باید بیان سي. دې ته ویرګول وایي او د ویرګول کارونه ده. بل ګرانو زده کوونکو درې ټکي چې شي دي داسې راځي. هلته خو دوه ټکي سر پر سر و، دا درې ټکي داسې راځي. د دې مثالونه ډېر اسانه. موږ تاسې وایي چې لکه همداسې، لکه نور. همیشه چې موږ وایي، زه مثال وایم کابل، کامه کندهار. دلته درې ټکي ږدم. څه معنا؟ نو زه یعنی معنا نور ولایتونه هم یادوم. صحیح ده؟ یا مثلا وایم یو، کامه دوه، کامه درې، همداسې درې ټکي. یعنی کله چې زه غواړم نور موضوع چې ناتمامه هغه تشریح نه کوم، فقط دا نکتې ورکوم. یعنی معنا دغسې نور حساب هم په پسې شروع. ځکه چې عین عادت که غواړم چې زه بیان کم، نو زما د لیکلي بڼه څه کېږي؟ بدرنګه کېږي. فقط زه درې ټکي ږدم. مثال وایم کابل، کامه کندهار، درې ټکي، یعنی هلمند، غزنی، روزګان، همداسې نور زه بیانوم. بیا نو موضوع څه کوم؟ موضوع پای ته رسوم. یا مثلا وایم یو، دوه، درې، همداسې څلور، پنځه، شپږ چې کتابونه مې په کار وه یا مې راوړل. صحیح سو؟ همداسې نور، یعنی درې ټکي چې کاریږي د همداسې نور دپاره. مثالونه یې نور چې راځي. بل ګرانو زده کوونکو دا لیکنښي خورا ډېرې دي. موږ یې فقط دلته هغه د منځنۍ دورې دپاره راخیستي دي چې یو نیم چې تاسې ورسره مخ کېږئ. قوس چې دی، قوسین هم ورته وایي ځکه دوه قوسه راځي. دا یو کوچنی قوس دی او بل غټ. دا کوچنی چې دی همیشه د اضافي خبرې دپاره کاریږي. یعنی اضافه خبره په دې معنا چې زه خبره کوم. مثال وایم زه نن د کابل څخه راورسېدلم او زما سره زما ورور، دلته چې زما ورور زه وایم، زما ورور احمد هم را سره و. دغه په کوچني قوس کې نیسم. یا مثلا په غټ قوس کې بیا څه د یو موضوع د توضیح دپاره، د هغې د حوالې دپاره
مثال زه وایم چې دغه ټول معلومات ما د کتاب د کتاب څخه راخیستي. د کوم کتاب څخه؟ د دغه کتاب نوم چې زه په دغه غټ قوس کې لیکم، نو بالاخره دغه د توضیح او د سمون دپاره او دغه د حوالې دپاره کاریږي. ګرانو زده کوونکو، لیکنښي خورا ډېرې دي. د لیکنښو کارونه ډېره مهمه ده چې ما درته وویل لیکنښي هغه وړې یا کوچنۍ علامې دي چې څه کېږي موږ تاسې په لیکنه کې کاریږي. دا خو په خبرو کې نسو کارولی، نو دا هغه علامې دي چې موږ په جملو کې کاروو او بالاخره یا ټکی ورکوو یا سوالیه ورکوو یا ندایه ورکوو یا کاما ورکوو یا ویرګول ورکوو یا دوه ټکي. دا خپله هغه جملې دپاره هغه علامې دي چې زموږ څه کوي د جملو ترمنځ هغه فاصله مراتوي او د دوی ترمنځ هغه تړون ورکوي، وقفه ورکوي او بالاخره خپله یو ښکلا هم لري. کارونه یې ډېره مهمه ده. ګرانو زده کوونکو، نن زموږ ستاسې د منځنۍ دورې د لومړۍ لړۍ درس وروستی درس دی. بله لړۍ به د خیره شروع کېږي په نوې بڼه او نوي څه به وي. تاسې په هغه برخه کې هم را سره اوسئ، ځکه هلته ډېر مهم موضوعات پاته دي چې زمانې دي، خپله جمله پیژندنه ده او موږ مصدرونه دي چې دا نو خپله جملې ډېرې زمانې ډېرې مهمې دي چې زمانې څو زمانې لرو په پښتو کې. دا نو په راتلونکې لړۍ کې شروع کېږي. تاسې را سره اوسئ. د نن درس بیا هم درته وایم چې حرف ندا یا غږیز توري وه او لیکنښي وه. تاسو ټول کتابچې راواخلئ او دغه مثالونه ولیکئ او بالاخره د دې دپاره جملې جوړې کړئ او په دې کې وکاروئ او بیا له خیره سره موږ ته په کمنټ کې هم دغه ستاسې کورني کارونه کښېږدئ چې موږ یې وګورو چې تاسې څومره ښه علاقمند یاست دې درس سره. تر بل درس چې زه حاضرېږم، د خدای په امان، ښه وخت.